د شمال زون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس د تخنیکي او مسلکي زده کړو د عمومي امریت ادارې کارکوونکو لپاره دغه سیمینار د جوړېدو په اړه وویل چې یاد سیمینار د کارکوونکو د کاري ظرفیت لوړولو په موخه ترسره شوی څو هغوی خپلې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. پروگرام ما برای ارزیابی کارکنان خدمات ملکی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هستند که فرامونی به خاطر ارزیابی که ارزیابی اجرا میشه، ولی پیش از اینکه ما ارزیابی بکنیم برای جای یک پلان میگیریم به خاطر اینکه کدام مشکلی در ارزیابی داشته باشند که مشکلاتشان حل شوند. له بلې خوا دغه سیمینار ګډونوالو د یاد سیمینار هرکلی وکړ او د دوی د مهارتونو لوړولو او د اداري ستونزو د حل په برخه کې اغیزمن اقدام وباله. دوی زیاتوي چې دا ډول روزنیز پروګرامونه کولی شي د پلان جوړونې، د سرچینو اغیزمن مدیریت او د زده کړیزو او تخنیکي ادارو د غوره خدمتولۍ د پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. برنامه برای همه عاملین مراکز بهداشتی بسیار موثر و سودمند است، چون خیلی از عاملین صاحبان ممکن کسایی باشند که برنامه را ندیدن، باشند جدید باشند و این برنامه میتونه که مامورین زیر اثر خود را به شکل خوبتر و بهتر ارزیابی بکنن، پلان های خود ترتیب بکنن، گزارش های خود در وقت من تهیه بکنن، ترتیب بکنن و این بسیار سودمند در بخش حکومت و نظام و مدیریت می باشه. حضور مراکز آموزشی در جامعه جایگاهش تثبیت است، جهت‌دهی برای رشد و تعالی افراد جامعه و به عین شکل ترقی و پیشرفت یک ملت وابستگی به اطر فعالیت ها داره. اگر فعالیت ها هماهنگ، هم جهت و در امتداد هم انتظام پیدا بکنن، قطعاً که نتیجه و موثریت ازی تضمین است. یاد دې وي چې دغه سیمینار د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د تعیناتو د امیر لخوا رهبري کېده چې د سیمینار په اوږدو کې د اجرااتو ارزونې، د ارزونې اصولو او معیارونو، د ارزونې د ګټو او ارزښت او د غرض د نورو اړوندو برخو په تړاو مفصل معلومات وړاندې شول.